د کونړ عامې روغتیا ریاست د دیوګل درې د چلس په سیمه کې د یوه روغتیایي مرکز د جوړونې چارې پیل کړي. د روغتیا مسؤلین وایي دا سیمه تېرې مرګونې زلزلې سخته ځپلې او خلکو ته یې د ښه روغتیایي چوپړتیاوو په موخه د کلینیک د جوړونې چارې پیل کړي. د عامې روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې او په استرالیا هیواد کې زموږ د افغانانو اسلامي ټولنې په مالي لګښت باندې چې تقریبا 15 میلیون افغانۍ ورته ځانګړې شوي دي چې د دغه تعمیر په تکمیلېدو سره به د چلس ولسونو چې تقریبا د 7,000 نه تر 10,000 په خواوشا کې کوم ولسونو د هغې ته به په دغه تعمیر کې هغه معیاري روغتیایي خدمات عرضه کیږي. هغو ټول خلکو کور ودانۍ ورته وایو. الله جل جلاله دې عمر برکت واچوي. نو همدارنګه له دې چې موږ شکریا ادا کوو، همدارنګه له نورو ورونو چې په بهر کې دي له ټولو موږ دا خواهش کوو او دا ارزو لرو چې له خپل ورونو مسلمانانو ولس په افغانستان کې دي همدارنګه مظلوم ولس دی مثلا د زلزلې ځپلو خلکو لپاره باید چې مرسته او تعاون او همکاري وکړي. بل پلو د دې روغتیایي مرکز د جوړونې په برخه کې په استرالیا هیواد کې د مرسته کوونکو افغانانو استازي وایي د زلزله ځپلو سره به په نورو اړینو برخو کې هم مرستې ترسره کړي. نو ان شاء الله تعالی موږ خو 15 میلیون افغانۍ دغه مرسته راوړې ده او افغانان ان شاء الله تعالی په استرالیا کې همیشه د خپلو ورونو ترڅنګ په دغه شانتي مصیبتونو کې ولاړ دي او ان شاء الله تعالی په آینده کې به نورې مرستې هم سره وکړي. کلینیک باندې موږ دا څومره کارکون ملګري چې دلته راغلي دي الله پاک دې ورسره ښه وکړي او د هر یو قدمونو بدل دی هغه الله ورکړي زموږ اسماني پیدا کړي او کلینیک په باره کې موږ په دې خوشحاله چې موږ کلینیک ته بې نهایته ضرورت لرو اندازې نه تېر. د دې ودانۍ په جوړېدو سره موږ ډېر زیات خوښ او هر وخت چې دا ماده شو انشاءالله موږ هغه ټول تشکیل امکانات ټول ته لرو هغه بل ته انتقالوو او خدمات به لا معیاري شي. د یادولو وړ د عامې روغتیا مسؤلین وایي زلزله ځپلې سیمې له پخوا راهیسې د روغتیایي چوپړتیاوو لپاره اساسي ودانۍ نه درلودې. دوی هڅه کوي چې یادو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو لپاره اساسي او معیاري ودانۍ ورغوي.